سلامونه او نیکې هیلې د نېشنل میډیا درنو لیدونکو. نن اسلام آباد کې باراکو ته راغلي یو. دلته موږ سره د افغان مهاجرینو یو ډیر خوږ خدمتګار دی، قومي مشر دی. دلته په دغه سیمه کې ډیر خلک یې پیژني او د خپل عمر زیاته برخه یې دلته د خپل قوم او ولس خدمت ته وقف کړې ده. موږ سره حاجي صاحب راز محمد سلیمان خیل دی. نن په مرکه کې له ده سره د افغان مهاجرینو په مشکلاتو غږیږو، مخکې څه حالات دي منطقه کې، موجوده څه حالات روان دي او آینده څه کیدونکي دي. حاجي صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته هم ښه راغلاست وایو او خدای وکړي چې ټول ملګري دې هم ښه او وختیری هم ښه. مننه کوو د تاسو له راتګ نه. ډیره مننه. حاجي صاحب په لومړي سر کې خو دلته د خپلې منطقې کې د خپل ځان او د خپل چې کوم دلته افغانان دي د دوی په باره کې لږ معلومات لیدونکو ته ورکړئ. احسان الله خانه، په دې باراکاو علاقه کې 600 کوره مهاجرین دي چې دا تقریبا ټول پی یو آر کارت والا دي. ای سی سی کارت والا دلته یا 80 یا 50 کوره او هغه له دې ځایه واپس لاړل افغانستان ته. په دغه اله ګوله کې حاجي صاحب ډیرو خلکو شکایتونه کول، ویډیوګانې م راتللې د لرې منطقو نه، د پنجاب چې پی یو آر والا هم نیسي، سی سی ځان ته د مشکل کې نه دی اخته. نو آیا تاسو په منطقه کې دلته د پی یو آر کوم فامیل ته مشکل پیښ شوی و؟ دا بالکل صحیح خبره ده. کله چې د حکومت لخوا نه اډر وسو چې ای سی سی کارټونه ولې شروع نه دا پولیس د دغه علاقې په ای سی سی بالکل پوهېدل نه چې ای سی سی څه ته وایي، پی یو آر څه ته وایي. نو ټول مهاجرین نیول، پی یو آر کارټو والا هم نیول او الله حضر په ټول اسلام آباد کې باراکاو کې مهاجرینو ته ډېر مشکلاتونه پیښ شول. خصوصا په باراکاو کې کومه تاڼه چې دا تاڼه چې دا د سی ټي ټي والا سی ټي ټي تاڼه په باراکاو کې د حتی له پینډۍ له اسلام آباد نه خلک دلته راوړي. نو سی ټي ټي تاڼې والا چې دا دلته خلک ډېر ونیول او ډېرې مشکل سره مخامخ کړه. یو سړی به یې ونیو نن، دا به یې بوته حاجي کیمپ ته، له هغه ځایه به چې دا پرېښود. نو دوی خو کوم چیټ کوم سند نه ورکوو، سبا به هغه بیا ونیول. او سی ټي ټي والا چې کوم دي هغه د چا خبره اوریم نه. حتی ځانونه یې داسې ملنګان جوړ کړي، د افغانانو شکل به یې جوړ کړ، لونګي به یې په سر کړه، څادر به یې له سره تاو کړ او نور خو ورته پته وګرځېده به په افغاني به یې لاس کېښود او نیول به یې. که نه بیا د باراکاو پولیس تاڼه سټیشن تاڼه چې کومه ده د افغانان داسې خاص نه دي په عذاب کړي. حاجي صاحب دلته دغه کوم 600 کورنۍ چې تاسو یادوئ، کیدای شي د دې خلکو دلته 13 کاله 15 40 کاله عمر تیر شوی، بچیان یې دلته زلمیان شوي، خپل وطن هم نه یې لیدلی. آیا په دې موجوده شرایطو کې دوی دې ته تیار دي چې هیواد ته لاړ شي؟ دا ښه پوښتنه دې وکړه احسان وروره. 600 کوره یا یو سړی چې په 40 کاله 15 کاله په یو ځای کې تېري، دا څو پښتنې مانه ډېر زوی کې سوي دي. نو هغه خلکو دلته څه سرکاري نوکري خو نه وه، دلته خو څه کوم راشن نه ورته میلاوېده، دې خلکو کاروبار کوو. نو زه دا اوس تحقیق سره ویلی سم چې په ټول باراکاو چوک کې موږ یو دیاړي مار نه لرو افغانی، ټول کاروبار لري. کم له کم هسې وړکی کاروبار هم ده، نو یو رشکه یې اخیستی، یو سوزکی یا ټکټر یې اخیستی. اکثره خلک دلته کاروبار کوي. دا خلک اوس فی الحال نه دي تیار چې وطن ته لاړ شي. له څه وجې نه چې تر اوسه پورې د موږ حکومت ته هلته دا وایي که نه چې موږ مهاجرینو ته ځایونه جوړ کړي دي، کیمپونه ورته جوړوو، خو خلکو سره موږ په رابطه کې یاستو، موږ هم پوښتنه کوو او خلک هم ویني. تر اوسه یو مهاجر ته پلاټ نه ده میلاو شوی چې مهاجر له دې ځایه لاړ شي او هغه پلاټ ورته وښیي چې دا د تا نمره ده، دا د پلاټ ده. بس یو هوایي خبرې دي، خلک په دې وجه ناامیده دي. اوس فی الحال
کوشش دا خلک کوي چې لاړ نه شي، که چیرې ټیم پاکستان ورکړي دا خلک فلحال نه ځي. او بله خبره حاجي صاحب دلته نړیوال هم دا خبره کوي، یونیسیار دا نور ادارې دوی وایي چې د افغان مهاجرینو چې دا کم موجوده مشکلات چې زیات شوي دي دا د پاکستان او افغانستان د دواړو حکومتونو ترمنځ چې کم سیاسي مسایل دي له هغې وجې نه زیات شوي. نو په کار دا ده چې دا دواړه هیوادونه په ګډه دې موضوع ته کار وکړي. مخکې د جمهوریت په وخت کې مشکلات راغلي دي لیکن دونه په افغان مهاجرینو فشار نه ده زیات شوی. نو ستاسو په فکر رښتیا هم دا مشکل د دواړو حکومتونو ترمنځ دی که نه د مهاجرینو موضوع کې دی؟ بل رښتیا درته وایم ډېرې خبرې ته اشاره وکړه. په تیر حکومت کې هم جمهوریتي حکومت کې زه په خپله په کال کې د نورو مهاجرینو په نمایندګۍ باندې په کال کې یو ځل موږ هلته غوښتل کېدلو، د مهاجرو پوښتنه کېدله، موږ به همالته خپل جوابونه ویلې. خو اوس فلحال چې کوم حکومت ده د خلک ترې نه په دې نه امید دي صحیح د امن خوسته، خو امن به یوازې خلک څه کړي؟ له امن سره د خلکو بچیان دي، کورونه دي، له امن سره ډوډۍ ته هم ضرورت شته. په موجوده وخت کې 13 د جون را روان دی، حکومت به هم خپله فیصله کوي ځکه چې ټول مهاجرین همدې 13 د جون ته په تمه دي او یونیسیار دا نور ادارې هم ورسره لګیا دي. فکر نه کوئ چې د افغان مهاجرینو نمایندګانو ته که په پېښور کې دي، اسلام آباد کې دي، دوی ته راټولېدل پکار دي، یوه ناسته کول پکار دي او د پاکستان له حکومت، د افغانستان له حکومته، له نړیوالو ادارو څخه دا غوښتل دي چې یاره دغه ټیم موږ ته وغځوئ. او حتی اوس په نږدې وختو کې ویل کېږي چې افغانستان وزیر خارجه امیر خان متقي هم پاکستان ته را روان دی. نو آیا دا غوره نه ده چې سره راټول شئ او په دې درې واړو اړخونو یو غږ وکړئ چې زموږ دغه مشکلات درک کړئ او موږ ته لږ نور وخت راکړئ؟ بالکل صحیح خبره دې وکړه. زه بیا هم په دې خیبر پښتونخوا، د پنجاب، اسلام آباد څومره مهاجرینو نمایندګان دي دیو ته زه اپیل کوم چې په شریکه باندې داسې یو میټینګ سره وکړو چې کله دغه مشر راځي امیر خان متقي صاحب، نو دیو ته موږ ټول یوه خبره غوټه کړي او هغه سره دا خبره شریکه کړو. دا خبره دې صحیح ده. دویمه خبره تا وکړله چې کله د مهاجرین دلته د مهاجرینو دا ستونزې به څنګه شي، دا خلک به ځي نه به ځي. ګوره دا خبره درته بار بار تکراري نه شي. مهاجرین کوم مهاجرین چې دلته پراته دي په پاکستان کې چې زه پیژنم، دا مهاجرین نصرتونه وعدې شوي دي، یوه وعده هم نه ده شوې. په تیر حکومت کې ګوره خبره به صافه سره کوو احسان وروره، په تیر حکومت کې چې کوم دا مهاجرین لاړه په 2019 کې 4.5 لکه مهاجرین لاړل، نو په 18 کال باندې 4.5 لکو سره ځان سره 4.5 لکه نور راوستل. که چیرې مهاجرین ته ګوره دا خبره ما مخکې نه مې یو تجویز ورته ورکړی و دوی ته، که تاسو د افغان حکومت بیا خصوصا د مهاجرینو وزارت، زه خپل ځان درته ښیم چې موږ هم 40 کاله دا نمایندګي کړې، 40 کاله هم د مهاجرینو خدمتونه هم کړي. په وړیا ډول باندې زه ورته حاضر یم که له موږ نه کومه مشوره اخلي، موږ ورته حاضر یاستو. هر وخت به چې مخکې نه هم کومې فیصلې وسولې، هغه فیصلې د افغان مهاجرینو نمایندګانو به کې دا دوی نه به پوښتنه نه کېدله، دوی به په خپله فیصله کوله. دا خبره مې بیا هم بار بار کړې ده چې ګوره مهاجر یو غریب خلک دي، خپل کاروباري پر امن خلک دي، خو مهاجر دي د سیاست ښکار نه کېږي. متاسفانه په څو ځله دا معلومات شوی، دنیا پې خبره ده چې مهاجر د سیاست ښکار کېږي. دا سفارت کې چې کوم موجوده وخت کې د افغان مهاجرینو اتشه ده د آصف زادران په مشرۍ باندې هلته موجودیت لري، آیا تاسو په دغه نږدې وختونو کې سفارت ته تللي یې، له دوی څخه هم غوښتي دي که بالفرض که چېرته دغه افغان مهاجرین مجبوریږي افغانستان ته ځي، تاسو خو د افغانستان د حکومت دلته استازي یې، موږ سره خپل هغه برنامه شریکه کړئ چې تاسو په هیواد کې د دې خلکو لپاره
کومې برنامې کار لاندې نیولې دي. دوی ته ځمکه ورکوئ، دوی ته د سرپناه لپاره لکه د جمهوریت په وخت کې داسې کومکونه کېده چې د 2 کوټو د خامو کوټو دوی ته لږ څه پیسې نغدي ورکول کېدې چې دغه موږ د خپل ولس ته وښیو. که چېرته دلته د موږ شپه ورځ تنګېږي نو په موږ ته په هېواد کې چې کوم دی د خپل حکومت لخوا څخه دغه شانې زمینې سازیانې شوي دي. په دې باندې کله سفارت سره خبره کړې؟ دا خبره چې دا ما په خپله سفیر صاحب سره موږ غوښتي وو. سفیر صاحب هم دا یو مشوره له موږ نه واخیسته، خو ګمان کوم چې د موږ سفارت سفیر صاحب یا د موږ اتشه د مهاجرینو د دوی خبره دومره هلته خاص نه چلیږي. الله حاضر ده که د موږ سفیر صاحب د اتشه د مهاجرینو د خپل وس مطابق خدمت کوي دا منندوی ته نه، خو د دوی خبره هلته نه چلیږي. د افغان حکومت تر اوسه پورې داسې یو پلاوی نه ده راغلی چې دلته له مهاجرینو سره وګوري. لکه مخکې چې یو پلاوی راغی وزیر د تجارت او بیا وزیر د معاون شیخ کلیم الله صاحب دا راغی له مهاجرینو سره یې وکتل. ما په خپل هلته خبرې کړي، خو داسې یو خاص پوښتنه نه وه چې یو خاص ناسته وی چې هغه هم ولې په هغه ورځ باندې څه مشکل پېښ شو، د دوی تیاره راغلل او طوفان واپس لاړل. هغه پروګرام چې څه رقم په کار و هغسې ونه سو. بیا هم د موږ سفارت د موږ اتشه د مهاجرینو د موږ کوشش کوي، په خپل کوشش کې دي د وخت مطابق کار کوي، خو ما په اندازه چې خاص اختیار نه لري مهاجرینو باره کې. څه وخت مخکې دلته د پاکستان حکومت یو شمیره اعلان کړه که چا سره ظلم زیاتی کېږي، څه مشکلات په دې موږ سره تماس نیسئ. همدا شانې د افغانستان د سفارت لخوا څه هم څه شمارې په واتساپ ګروپونو کې لاس په لاس کېدلې که د چا کاروبار دلته نو هغه موږ سره ودلته ثبت کړي چې موږ وزارت خارجه سره شریک کړو. او پرون ماته یو ورور له اټک څخه زنګ وهلی و چې دلته شوروم دی، بارګین دی، موټر فروشي او شاتو موچۍ مې دي، دلته غټ کاروبار دی زمونږ. که چیرې موږ ته وخت نه راکوي چې موږ د خپل کاروبار څه غم وکړو نو داسې په زرګونو نور مهاجرین به تاسو هم پېژنئ، ستاسو به خپل هم دلته طبیعي خبره ده 40 کاله مو ورته د ژوند د کور چلولو لپاره به هم څه ټکه پوکه روزګار نو دغو مسایلو ته تر کومه ځای پورې په تشویش کې؟ مننه کوم. دغه مهاجر چې کوم داسې سوالونه کوي چې موږ به څنګه وکړو او دا به څنګه شي، واقعا اوله ما ته هم ډېر ټلیفونونه راځي چې حاجي صاحب څنګه به کوو، دا به څنګه شي. ګوره پخوا به احسانه وراره پخوا به چې د ملک او پالیسي بدلېدله هغه به په میاشتې پې لګېدلې، هفته به لګېدله، خو اوس نن سبا پالیسیانې په ورځ کې په یو ګینټه کې بدلیږي. په دې کې څوک چاته څه نه سیلی شي سبا به څنګه کېږي. اوس د موږ د مهاجرینو کومه فیصله چې کېږي نو دا د جون میاشتې آخر کې زه چې کوم خبر یم شلم د جون باندې ناسته کېږي. په دې به د آینده لپاره لایحه عمل کومه لاره تیارېږي. خو د موږ د افغان حکومت چې کوم ده دا هم راځي، دې کې به شرکت کوي. نو یو خبره دې هېره نه وي، زه په خپله په څو ځله تللی یم وزیر د سفران ته جناب امیر مقام صاحب سره. الله حضر ده عزتي سړی ده، د موږ یې ډېر عزت کړی، خبرې یې موږ سره کړي دي، د موږ خبرې یې ښه په غور اورېدلې دي. خو ډېر کارونه چې دي د هغو هم په وس کې نه وي. ما سره دا خبره شریکه کړې. کم مهاجرین چې افغانستان ته ځي د هغوی یو شکایت دا دی وایي چې موږ ته دا کمې پیسې د یونیسیار لخوا څخه راکول کېږي دا وایي د موږ د لارې کرایه هم نه کېږي، یعنې موږ مجبور یو چې هغه د لارې کرایه هم له نورو ځایونو څخه چا نه قرض کړو یا خپلې که کمې روپۍ را سره یې هغه کرا کړو او هیواد ته پې لاړ شو. دغې باره کې تاسو یونیسیار سره کله دا موضوع شریکه کړې ده که نه چې که له یوې خوا که دا خلک تاسو غواړئ په رضاکارانه توګه خپل هیواد ته لاړ شي یا د افغانستان حکومت، له بلې خوا دا خلک د لارې کرا نه لري نو دا خلک به خپل هیواد ته څنګه ستنېږي؟ بالکل صحیح پوښتنه ده. د دې اوازونه موږ کړي دي. موږ خو دا وایو چې مهاجر کاروبارونه لري خو ټول یې نه لري. ګوره احسانه وراره ګله په دې کې مهاجر ځینې خلک وایي چې مهاجر هر چاته نه دي معلوم. مهاجر هغه چاته معلوم دي چې مهاجرو پسې ګرځي
هغه مثال ده که نه چې غریب سړی هغه چاته معلومیږي چې دی له غریبانو سره ناسته پاسته وکړي. زه مهاجر پیژنم چې مهاجر په بټیو کې د خښتو په بټیو کې ګرو دي. هغه چې تر څو د هغه په خپل اختیار وتی هم نشي، نو هغه پیسې چې 315 روپۍ ورکولې، هغه پیسې خو راواخلې 16 ته یې راورسولې، 10 دي که 15 ورکوي. نو په دې باندې به هغه د بټۍ چې کوم دی ګرو د هغه به څوک خلاصوي؟ هغه به څنګه ځي؟ هغه مهاجر ده که نه ده؟ د دې زه تا ته پوخ ثبوت لرم چې مهاجر په سواو کورونه دي په بټۍ کې ګرو دي، هغه د بټۍ مالکانو سره، دکاندارانو سره. نو د دې پیسې چې کومې دي دا موږ خو سوال کوو په هر ځای کې، موږ دا آواز کوو یونیسیار ته بل چاته چې دا پیسې زیاتې شي. نو زیاتې خو پرېږده چې کومې وي هغه هم راکمې کړلې. او څو امید لرئ چې دغه د 13 د جون نه بعد به د پاکستان حکومت افغانانو ته نور وخت ورکړي او که نه؟ یاره امید خو ستاسې ورې کې وخت، ولې چې که داسې حساب ورته راواخلې 14 لکه پیور کارټونه دي، نو دا به په میاشت 2 میاشتو 15 میاشتو کې څنګه وځي؟ که دا بالکل دا ټول روټونه موټروې ټوله ورته خلاصه کړي او دومره اول ترانسپورټ چېرې داسې دومره کسان ووځي، او نه دا خلک اوس داسې تیز تللی شي. ولې په دې مهاجرو کې ځینې به په بټۍ کې ګروي، ځینې به وړکی کاروبار لري، خو زموږ مهاجرون اکثرت ماشاءالله ډېر اعلی کاروبار لري. مهاجر ته امید شته چې ټیم ورکړي، خو باید چې ټیم ورکړي کم له کمه 2 کاله 3 کالونه چې کم ټیم وي، هغه مهاجرو ته فایده هم نه کوي. اخري پوښتنه حاجي صاحب، کوم افغانان چې تاسو ګوري خلک لري په نورو اطرافي ساحو کې دي، نشي کولی دلته اسلام آباد کې راشي، له مشرانو سره کینی، له دوی څخه معلومات ترلاسه کړي، د تاسو مشرانو له لارې دوی خبریږي چې زموږ سرنوشت څه شی دی، څه به کیږي. هغه خلک چې اوس پریشانه دي په کورو کې، له دې تشویش سره مخ دي چې زموږ به آینده څنګه وي، څه به کیږي، آیا د سیاسي والا په څیر موږ سره هم داسې لاره کیږي، هغوی ته څه پیغام ورکول غواړي؟ نو ټولو مهاجرینو ورونو ته مې دا سوال ده چې که اوس زه داسې خبره وکړم چې داسې به وکړو، خو دا ناممکنه ده. د موږ سفارت هم په دا فلحال په دې اختیار نه ده، دې کې کوم مخکې خبره نشي کولی چې داسې به کیږي. خو 20 د جون نه بعد امکان شته په دې 20 جون باندې خبرې ناستې کیږي. زه پوره پر امید یم چې مهاجرو ته به وخت ورکول کیږي. بیا هم که کوم معلومات لري ورونه نه لري، څوک مې پیژني یا د ما لمبر ورسره یي که نه زه به خپل لمبر ورکم. زه په خدمت کې یم چې هر وخت څوک پوښتنه کوي، کوم سوال لري زه ورته حاضر یم. ډېره مننه حاجي صاحب چې موږ ته مرکې ته وخت راکړ. تاسو نه مننه کوم، ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېره مننه درنو دوستانو، دا و موږ سره حاجي صاحب راز محمد سلیمان خیل په باراکو کې د افغان مهاجرینو یو ډېر تکړه شخصیت، ډېر په غټه سطحه خدمتونه یې دلته کړي دي چې اوس د بیانولو نه دي، دلته وخت کم دی. نو انشاءالله امید دا دی چې دغه مشران به خپل خدمت ته دوام ورکوي او چې د افغان مهاجرینو کم مشکلات دي دا به مشرانو ته رسوي او تر خپلې وسې به کوشش کوي چې دې ته د حل لارې ولټوي. زموږ خپرونه دلته پای ته رسیږي، تر بلې خپرونې موږ ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.